ان کتونکو د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک په هر سنت کې زمونږ استادو د پاره آخرت کې ډیر اجرونه دي. خو دې سره سره ساينس هم دا خبره تسلیمه کړې دو چې یو انسان د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک په السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګران کتونکو د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک د زندگی یو عمل زمونږ تاسو د آخرت لپاره هم پکې ډیر فواید پراته وي او زمونږ تاسو د دنیا لپاره هم پکې ډیر فواید پراته دي. د هغې نه یو عمل دا دی چې کله تاسو روټۍ ته کینئ نو د هغې نه وړاندې لاسونه وینځل دي. دا د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک طریقه وه او د هغه سنت مبارکه دي. الله جل شانه د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک د اتباع کولو موږ تاسو ټولو ته امر کړی دی او د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک اتباع مطلب او معنا دا ده چې موږ تاسو د هغه چې کوم افعال دي هغه موږ تاسو په خپل ژوندۍ کې راولو. د هغه چې کوم سنت مبارک دي چې هغه موږ تاسو په خپل معمول کې او په خپل ژوندۍ کې راولو. د هغې نه یو عمل دا دی چې کله تاسو روټۍ ته کینئ نو د هغې نه وړاندې لاسونه وینځل دا د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک سنت مبارک دي. نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک په بل ځای کې فرمایي چې زما امتیانو کله چې تاسو په زمانه د فساد کې زما په یو سنت باندې عمل وکړئ زما یو سنت را ژوندی کړي الله جل شانه به تاسو ته د 100 شهیدانو برابر اجر او ثواب در نصیب کړي. نو د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک په دغه یو سنت باندې چې موږ تاسو عمل وکړو چې د روټۍ نه وړاندې لاسونه وینځل دي نو الله جل شانه موږ تاسو ته د 100 شهیدانو برابر اجر او ثواب را نصیب کړي. خو که چېرته موږ تاسو ساينس ته وګورو موږ تاسو ډاکټرانو ته وګورو چې دغه لاسونو وینځلو څومره فواید دي. بعضې اوقاتو کې چې یو انسان لاسونه ونه وینځي او دی ډایرکټ روټۍ ته کیني نو دغه روټۍ چې وخوري دغه انسان دغه چې کوم بکټریا وي کم داسې زهرجن اشیا وي چې هغه لاسونو پورې ټچ شوي وي محسوس شوي وي هغه لاسونو پورې نښتي وي هغه چې کله معدې ته کوز شي نو 2 وجې به وي یا به چې دغه انسان بیماریږي یا به دغه انسان چې دی هلاک کیږي. ګران کتونکو په دې باندې علما کرامو یو دنیاوي واقع رانقل کړی دو چې د یو لارې ډریور و هغه چې دی وږی شو او هغه راغی یو هوټل طرف ته خپله لارې سیټ ته ودروله او دغه ډریور د لارې نه راکوز شو او اکثر له ډریورانو د خپل معمول وي دا روټین وي دا طریقې کار وي چې کله دوی راکوز شي د خپل لارې نه نو د لارې چې کومه هوا وي د ټیرونو هوا هغه چک کوي. څوک په لاس سره چک کوي څوک چې دی په یو بل اوزار سره چک کوي. نو دغه مصنف لیکي چې کله چې دغه ډریور دغه لارې ودروله او دغه لارې نه راکوز شو نو دی لاړو دغه ټیرونو هوا چک کوله. کله چې دغه هوا چک کوله نو دی په خپلو لاسونو سره چک کړه دغه هوا مکمل وه او دی لاړو په هوټل کې خوراک دپاره کېناستو. کله چې د خوراک اډر ورکړو هغه خوراک دته راغی دغه ډریور په دغه وخت کې د نبي علیه الصلاۃ والسلام مبارک په سنتو باندې عمل ونه کړو. دغه ډریور چې دی دغه لاسونه ونه وینځل دی ډایرکټ چې په دغه خوراک کې شروع شو او دغه خوراک یې کولو. کله چې خوراک ختم کړو لږ ساعت تیر شو دغه ډریور په هغه ځای باندې وفات شو مړ شو. خلک راجمع شول یو هجوم جوړ شو. خلکو ویل چې دا دې ته هارټ اټیک وشو. بعضې خلکو ویل چې نه د دغه هوټل په ترکارۍ کې زهر و د دې د وجې نه چې دغه انسان وفات شو. نو چې کله دغه ډاکټرانو د دغې خبرې پوره تحقیق وکړو او کله دوی تحقیق ته ورسېدل نو ډاکټرانو دا فیصله وکړه چې دغه انسان دې ته هارټ اټیک نه دی شوی بلکې دی چې وفات شوی دی د زهرو د وجې نه وفات شوی چې د په روټۍ کې زهر خوړلی دي. خو چې کله ډاکټرانو دا خبره وکړه نو هغوی وایي چې دغه زهر د دغه هوټل په ترکارۍ کې نه و. که چېرته د دغه هوټل په ترکارۍ کې زهر وی نو صرف دغه یو کس نه بلکې کومو خلکو چې په دغه ورځ باندې روټۍ او ترکاري دغه هوټل نه خوړلې هغه تمام وفات شوي وي. خو داسې نه ده شوي بلکې صرف دغه یو کس وفات شو. نو دوی دغه تحقیق ته او دې نتیجې ته ورسېدل چې کله دغه ډریور لارې روانه کړې وه نو دغه ډریور د لارې ټیرونه لاندې یو منګور مخې ته راغی
او دغه ډریور دغه ټیرونه په هغه منګور باندې وختل، هغه یې چخړې کړو او هغه کم زهر چې و هغه په دغه ټیرونو باندې پاتې شول. کله چې ډریور دغه ځای ته راغی، هوټل ته راورسېدو او د دغه سیټ نه راکوز شو او ټیرونه یې په لاس سره چک کول، نو د هغه زهرو اثر په دغه ټیر باندې پراته و. نو دغه ډریور هغې سره لاس ټچ شو، نو هغه زهر چې دی دغه لاس ته رامنتقل شول. دغه زهر خو معمولی شی وي. نو کله چې دغه ډریور لاړو او روټۍ ته کېناستو، نو دغه ډریور د نبي کریم علیه الصلاة والسلام مبارک په سنتو باندې عمل ونه کړو، خپل لاسونه یې ونه وینځل. نو چې کله دغه خوراک شروع کړو او هغه خوراک معدې ته کوز شو، نو هغه خوراک سره سره چې په لاس کې کوم هغه زهر و هغه هم معدې ته کوز شول. نو دې وجې نه ډاکټرانو ویل چې دغه انسان وفات شو چې دغه کس په لاس باندې د مار د منګور زهر پراته و او دغه کس لاسونه ونه وینځل. دغه زهر دغه لاسونو نه زایل نشول، ختم نشول، په دغه لاسونو باندې پراته وو. نو هغه زهر چې دی دغه روټۍ سره کوز شول معدې ته، نو په دې وجه باندې دغه انسان چې دی هلاک شو. نو ګرانو کتونکو، د نبي کریم علیه الصلاة والسلام مبارک په هر سنت کې زموږ او ستاسو دپاره آخرت کې ډېر اجرونه دي، د هغې ډېر ثوابونه دي. خو دې سره سره ساینس هم دا خبره تسلیمه کړې ده چې یو انسان د نبی کریم علیه الصلاة والسلام مبارک په یو سنت باندې عمل کوي، نو په هغه عمل کې د ساینسي او ډاکټري او دنیاوي ډېرې فایدې پرتې وي. لکه څرنګه تاسو ته مې یو واقع ذکر کړه. نو محترم حاضرینو، نو موږ تاسو به د نبی کریم علیه الصلاة والسلام مبارک په سنتو باندې عمل کوو، دې دپاره چې دا د نبی کریم علیه الصلاة والسلام مبارک سنت دي. الله جل شانه موږ تاسو ته د هغې اتباع کولو باندې امر کړی دی، نو هغې سره سره موږ تاسو ته دنیاوي فایدې هم ملاویږي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.